بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې به اورېدلی وي چې د یوټیوب نه خلک پیسې ګټي او ښه مناسب ډېرې پیسې ګټي، خو ولې اوس یو بل پلیټفارم هم پیسې شروع کړي چې هغه عبارت دی د فیسبوک څخه، چې فیسبوک هم موږ ته چې دی کنټنټ راکوي او د کنټنټ نه وروسته موږ ته یو ښه کافي اندازه پیسې راکوي چې موږ کار وکړو. د دې لپاره چې دی یو څو شرایط دي چې دا شرایط به تاسو پوره کوئ، د هغې نه وروسته به موږ لکه څنګه چې موږ په یوټیوب کې 4000 ساعته واچ ټایم او 1000 سبسکرایب چې دی دا موږ باید پوره کړو، نو موږ ته چې دی یوټیوب پیسې راکوي. خو ولې د فیسبوک چې دی دغه پالیسي بیا لږه سخته ده. په فیسبوک کې چې دی موږ څو شرایطو ته چې دی موږ ضرورت لرو چې دا شرطونه موږ د فیسبوک لپاره پوره کړو. اول شرط دا دی چې موږ به یو پیډ وی پی نه لرو، ځکه چې افغانستان د فیسبوک په هغه لیست کې نه دی راغلی چې فیسبوک هغه ته پیسې ورکوي. او دویم چې دی موږ به په خارج کې چې نن سبا د هر کور یو کس په خارج کې شته، که ورور دی نه دی نو د ماما دوی دی شته، که د ماما دوی نه د کاکا دی، که نه یا وښی دی، که بل څوک وي نو تاسو هغه د ایډمن په شکل کې والئ. یو دا. بل شرط دا دی چې تاسو باید 10,000 فالورز پوره کوئ. 10,000 فالورز تاسو پوره کوئ او ستاسو چې دی 15,000 دقیقې ستاسو دغه ویډیوګانې کتل شوي وي. خو ولې په فیسبوک کې په اوسني وخت کې دغه دواړه شرطونه چې 10,000 فالورز او 15,000 دقیقې دا د منځه تللي دي، موږ کولی شو چې مثلا په 1,000 په 1,500 100 200 دې کې چې دی څومره موږ زر فعالیت شروع کړو، موږ ته فیسبوک په دې کې مونټایزیشن راکوي. اوس زه د افغانستان په یو ولایت ننګرهار ولایت کې همیشه بهار ولایت کې اوسېږم او بیا په یو ولسوالۍ کې په اطراف کې موږ اوسېږو. نو ماته د 13 ورځ چې دی ماته فیسبوک کنټنټ راکو، کنټنټ مونټایزیشن ماته آن کو. نو ګوره د دې لپاره به زه راځم، ګوره دلته زه کلیک کوم او تاسو د خپل فیسبوک مونټایزیشن ښیم چې موږ فیسبوک په دې کې څنګه موږ الیجبل کړی دی. نو دلته چې دی دلته ګوره دلته چې دی چې تاسو په پروفیشنل ډیشبورډ باندې کلیک کوئ، بیا ګوره دلته دا مونټایز په دې باندې زه کلیک کوم. نو تاسو ګورئ دلته چې دی ماته دا زما د فیسبوک هغه پیج دی چې ما دلته په افغانستان کې دا مونټایز کړی دی او زه د دې نه د پیسو ګټلو هغه طریقې چې دي زه به کار کوم. بعد دې نه چې دی زه ګوره دا اوس لا صفر دی ځکه بله ورځ فعاله شوی دی، نو مخکې اختر کې مو چې کار ونه کړو، نو اوس به موږ خپل کار شروع کوو، موږ به د فیسبوک نه کافي اندازه پیسې ګټو. خو ولې که موږ ته فیسبوک ډېرې پیسې رانکړي نو موږ کولی شو چې دا پیج خرڅ کړو. که دا پیج زه اوس خرڅوم نو دا په 500 روپو نه په 1 روپۍ هم چاته کم نه ورکوم، ځکه چې دا د 2014 نه را دې خواته پیج دی او دې کې چې دی دغه 3 میاشتې کېږي موږ پیډ وی پی ان واخیسته او موږ په دې باندې کار شروع کړو. نو زموږ چې دی د دې ځای نه دغه پیج موږ ته مونټایز شو. خو تاسو راشئ دلته زما فالورز وګورئ، د دې ځای نه وګوره زما فالورز دلته چې دی 6,800 دي. نو ما فالورز 10,000 پوره کړي نه دي، زما هغه 15,000 دقیقې پوره شوي نه دي. ما ته فیسبوک کنټنټ راته راکړی دی د دې ځای. دا وګوره په دې ځای کې ما سره د فیسبوک کنټنټ شته دی چې زه د دې ځای نه په فیسبوک نه کولی شم پیسې وګټم. خو ولې موږ به دې ځای ته څنګه رارسېږو، څنګه کار به کوو، دا به ټولې په وروسته ویډیوګانو کې. خو صرف تاسو ته مې ویل چې په افغانستان کې موږ هم کنټنټ مونټایزیشن اخیستلی شو. نو دغه یوه شارټ ویډیو لینډ ټریکس هیله ده چې دغه ویډیوګانې تاسو خوښه کوئ او زموږ دغه یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کوئ، د فیسبوک پیج لایک کوئ.